خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، هغه مسائل او فواید ذکر کېدل کوم چې دغه آیاتونو او احادیثونه مستنبط کیږي. موږ دې ته رسیدلی وو چې سورة انعام کې چې کوم 3 آیاتونه دي نو دا ډېر بهترین آیاتونه دي ځکه چې د توحید په موضوع باندې او د الله په حقوق او د بندگانو په حقوق باندې مشتمل دي. همدغه رنګه بل فائدہ دا ده چې په سورة اسراء کې هم همدا موضوع الله سبحانه وتعالى ډېره تفصیلي بیان کړي چې هغه الاهتمام بالتوحید. دې ځای نه شروع کړي الله سبحانه وتعالى چې لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. دا الله سره شرک مکوه، بل اله د الله سره بل اله مرهبله کنینو ذلیله بشي او ذلیله بشي ذلیله. به موضوع دا بیان کړي چې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ستا رب دا فیصله کړې ده چې د الله نه ما سوا به د بل چا عبادت نه کیږي. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره احسان او ښېګڼه کوئ. بیا دا موضوع همداسې ډېر ښکلی بیان په دغه رکوع کې شوی دی چې تاسو ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بخل مکوئ، د مور او پلار سره احسان وکئ، اسراف مکوئ، تبذیر مکوئ، د خپلو وعدو لحاظ وکئ. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. او همدارنګه ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. د خپلو غوږونو او د سترګو د دې لحاظ کوئ، هر خبره مه کوئ چې په څه نه پوهېدلې ځکه چې تا نه بیا تپوس کېږي. دغه بیان یې کړی په همدې ټکي بیا ختم کړی چې ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا الله سبحانه وتعالى سره بل اله مرهبله کنینو جهنم ته به ګزار کړی شي، بیا به ملامتوي. نو دا آیاتونه او داسې د قرآن کریم د توحید نه ډک دی. په دې باندې ځان پوهه کول پکار دی چې د قرآن کریم هر آیات کې توحید دی. توحید ځکه دا کتاب د توحید دی. راغلی په داسې زمانه کې دی چې شرک و، نو د توحید موضوع خلکو ته واضحه کړي. ځکه دا سلفو به د دې آیاتونو ډېر لحاظ کوو. همدارنګه دا موضوع په سورة النساء کې الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دې ته هغه آیات وایي چې په دې کې 10 حقونه ذکر دي. د الله سبحانه وتعالى حق هم پکې ذکر دی، د مور او پلار حق هم پکې ذکر دی، د ګاونډیانو حق هم پکې ذکر دی، د ملګرو حق هم پکې ذکر دی، د مسکینانو حق هم پکې ذکر دی. نو دې ته په سورة النساء کې دا آیات مذکور دی. بله فایده په دې نصوصو کې هغه دا ده چې مستنبط کیږي چې معرفة حق الله علینا، د الله سبحانه وتعالى حق پیژندل چې په موږ او تاسو باندې د الله سبحانه وتعالى څه حق دی. د موږ چې پیدا کړي، د رزق چې راکوي، د نظام چې چلی، داسې عبث دی؟ نه، موږ باندې الله سبحانه وتعالى حق لري چې هغه معرفة التوحید، د الله سبحانه وتعالى توحید پیژندل او په دې باندې
خپل زندگی برابرول. د توحید ډیره مهمه مسله ده او ډیر انسانان ته غافل دي. که ته د توحید درسونه کې وایي دی دا یو ټکی پېژندلی دی چې توحید او توحید ټکی همدغه دی که نه، ټکی همدغه د توحید دی، دا نظام له پیدا شوی دی، ځکه موږ توحید ډیر کوو. بله فایده پکې دا ده چې معرفة حق العباد علیه اذا ادوا حقه. کله چې د الله بندگان د الله د حق ادا کي، توحید وپېژني، په هغې باندې عمل شروع کړي، خپله زندګي د هغې مطابق تېره کړي، نو بیا د دې بنده حق په الله باندې دا د احسانا وتفضلا چې الله يعذب من لا يشرك به شيئا، چې الله به ورته عذاب به نه ورکوي بلکې نعمتونه به ورته ورکوي. مخکې حدیث کې دا ذکر شو. همدارنګه بله فایده پکې دا ده چې جواز کتمان العلم للمصلحه. د یو مصلحت په بنیاد باندې یو علم سړی پټولی شي. لکه مثلا دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علم د ډیرو صحابه کرامو ته نو بیان کړی، بلکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابي ته وفرمایل چې فلا تبشرهم، دا چاته دا زیری مه ورکوه، دا مسله تې پټه کړه. د دې د وجې نه مصلحت دا دی چې فیتکلو، چې دی بې سستي ونه کړي، پرېږده چې تیاری وکړي. او بله فایده پکې دا ده چې استحباب بشارة المسلم بما يسره. مسلمان ته د هغه څه بشارت او زیره ورکول چې دا ورباندې خوشحالیږي. لکه معاذ رضی الله عنه چې وفرمایل چې افلا ابشر به الناس، ای رسول الله آیا زه د خلکو ته زیره ورنکړم؟ دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بل فایده پکې دا ده چې الخوف من الاتکال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. د الله سبحانه وتعالى په پراخه رحمت باندې تکیه کول نه دي پکار، بلکې کوشش پکار دی. همدارنګه بله فایده پکې دا ده مهمه فایده چې قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم. چې کله دنه یو تپوس وشو او ته نه پوهېدلې، ځان نه قاضي مه جوړوه، ویې چې ما ته پته نشته دی او الله ښه پوهېږي. سینه زوري او تکلف نه دی کول پکار. بله فایده پکې دا ده چې جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض. بعضې علم بعضې ملګرو ته بیان کړی شي او د بعضو ته بیان نه کړی شي، دا جواز لري. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله صرف معاذ بن جبل رضی الله عنه ته بیان کړې وه. همدارنګه بله فایده پکې دا ده چې تواضعه صلی الله علیه وسلم لرکوب الحمار مع الارداف علیه. د الله د رسول عاجزي او تواضع چې ګوره په خره باندې هغه سورلي کړې ده او ځان سره بل ملګری هم کېنولی دی. داسې نه و چې د دې بادشاهانو د په شان پوځونه او آسونه او دا ډلې ټپلې جوړې کړي، نه، بلکې هغه عملي انسان و، خیر یې موږ ته رارسولی دی. بله فایده پکې دا ده فقهي فایده چې جواز الارداف علی الدابه. په سورلۍ باندې سړی ځان سره بل ملګری هم کېنولی شي کله چې سورلۍ د هغې طاقت لري. او دا فایده پکې هم شته چې فضیلة معاذ بن جبل رضی الله عنه فضیلت، ډېر فضیلت پکې دی. او دا ټول چې راجمع کړي نو په دې کې یو نتیجه دا راوځي چې فضل التوحید و عظم شأنه، د توحید فضیلت او د توحید اهمیت او د توحید لوی شان، دا مسائل په دې کې پراته وو. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.